در پسویسل نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو دشال تلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانم سلیپا کاکړ. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودي وایي هڅه کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو په ګډون د ټولګډون سولې په ټینګښت کې د ښځو رول ډاډمن کړي. ریتنا مرسودي د ملګرو ملتونو نه اویاومې سرمشري ته ویلي پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده. هغې ویلي اندونیزیا به د افغانستان ښځو دایمي ملاتړ ته دوام ورکړي. د قرغیزستان هیواد لوري له افغانستان سره د 160 ټنو خوراکي توکو مرسته شوې چې په بلخ ولایت کې افغان لوري ته وسپارل شول. کابل کې د قرغیزستان سفارت سرپرست دغه توکو د سپارلو پر مهال ویلي چې هیواد د دغه مرستې په کولو سره وښودل چې په سختو شرایطو کې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی. په دې مرسته کې 90 ټنه وړه، 15 ټنه بوره او 15 ټنه غوړي شامل دي. ځینې افغان سوداګرو یو ځل بیا د سباندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د صادراتي توکو پر وړاندې د تورخم بندر تړل کېدل او د پاکستان له لوري د اضافي مالیاتو د لګېدلو له امله شکایت کوي. دوی وایي د دمګړۍ پر تازه میوه او سبزیجاتو سباندې زر موټر له پاکستان سره په ګډو بندرونو کې بند پاتې دي. د کندهار ولایت د انارو باغ لرونکي وایي سږکال د انارو حاصلات ښه کیفیت لري، خو دغه باغ لرونکي غواړي خپل حاصلات په بهرني بازارونو کې وپلوري. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال وایي سږکال د 1,500,000 امریکایي ډالرو په ارزښت سباندې 3,000 ټنه انار هند ته صادر کړي دي. د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا دوی هڅه کوي چې له دغه ولایت څخه انار نورو هیوادونو ته صادر کړي. د افغانستان میوې په ځانګړي ډول د کندهار انار د خپل طبیعي خوند او رنګ له امله په ټوله نړۍ کې شهرت لري. د نیپال دولت د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي په پلازمینه کاټمنډو کې تر سختو بارانونو وروسته د راوتلو سیلابونو له امله د مړو شمېر 23 ټنو ته رسېدلی دی. د نیپال پولیسو پرون ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم ترې تم دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل له مخې نن به هم دوام کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ پر لبنان باندې د اسرائیل د هوایي بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه او اعلان یې وکړ چې په لبنان کې د اسرائیل له هر ډول ځمکنیو عملیاتو سره مخالف دی. ژان نول بارو د لبنان له لومړي وزیر نجیب مقایطي سره له ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې له حزب الله او ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام څخه ډاډه وکړي چې سیمه بې ثباته کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه‌ای د حسن نصرالله د مړینې په مناسبت په ایران کې 15 ورځنی ماتم اعلان کړ. خامنه‌ای د لبنان د حزب الله د عمومي منشي د وژل کېدو په خبرګون کې په یو پیغام کې هغه په اسلامي نړۍ کې د مقاومت د جبهې یو وتلی متقد او یو ستر شخصیت بللی دی. اوکرایني چارواکو ویلي د اوکراین په سومي ښار کې پر یوه روغتون د روسیې د بې پلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي. د برید پر مهال په دغه روغتون کې لسګونو ناروغان او روغتیایي کارکوونکي موجود وو. د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله د مړینې له تایید وروسته لبنان، روسیې او عراق حکومتونو 3 ورځنی ماتم اعلان کړ. د ایران اسلامي جمهوریت هم د حسن نصرالله په مړینه 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیروت کې د امریکا د سفارت د ځینو کارکوونکو او د هغوی د کورنۍ د غړو د ایستلو امر کړی دی. د لبنان لومړی وزیر نجیب مقایطي د یکشنبې په ورځ د میزان په 8 نیټه اعلان وکړ چې په لبنان کې په تیرو 2 اونیو کې د بېساري چاودنو له امله نږدې 1 میلیون کسان بېکوره شوي دي. مقایطي له هغو هیوادونو څخه چې د لبنان سره مرسته کوي وغوښتل چې په دې سختو وختو کې د لبنان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د لبنان سره مرسته وکړي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاندې خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.